دا ځل مې ډېره مینه د نورستان له هسکو غرونو او سپاندو سیندونو څخه در واخلی. ولسوالیګانې دي چې ډېر لرې موقعیت کې ولسوالیګانې دي. تر ځینې ولسوالیګانې 300 کیلومتر لرې دي. ډېر رنګین و. څوک چې به راغله کوم وطنوال هیوادوال چې د نورو ولایتونو نه به راغله نو دلته به یو قسم ته راحت سکون به احساسوو. دا ډېر ښایسته ښکلاوې لري نو باید د دې ځای څخه هر یو کس د دې هیواد وګړی هغه څوک چې د دې هیواد دی باید دا یو ځای ننداره کړي. دا یو د نو زموږ نورستان ټول ښه ولسوالیګانې دي انشاءالله. نو یو بل نه ښکلاګانې زیاتې دي لامثاله دي. نو چې دغه ملي پارک یادېږي دا د ملي پارک زړه و. دلته ډېره ښه یو منظره وه، تعمیرونه او آبادۍ وي. د نورستان وګړي په چون کې اخلاقي باادبه او ډېر ښه خلک دي. هر څوک چې دلته راځي د دوی د اخلاقو څخه به متاثره کیږي. نو دلته واده نشي کولی، کوژدن نشي کولی. نو شورا والا هغې له روپۍ ورکوي چې ته واده وکړه. نو چې کله هغه ځوان پیسې وګټلې بیرته شورا خلاصوي. الحمدلله امنیت هم ښه دی دلته، څه مشکل نشته د امنیتي نګاه او نور دغه ساحه شنه ده ډېره داسې یو منظري ساحه ده. نو د انسان هغه طبیعت پکې ډېر ښه و. نو کله چې یوه دنیا وي په کلي کې چې څوک ژوند ولري نو هغه به هم په اصطلاح ښه والی پکې ویني هم بدوالی. وانت ولسوالي نو بیا وانت ولسوالي زما ژبه هم بدله ده. نو یو ولسوالي کې 2 ژبې 3 ژبې پورې مختلف ولسوالیګانې لري. نو مال حلال شي هغې نه وروسته د هغې نه ښوروا وشي. په دې ښوروا کې بیا اوړه اچوي چې اوړه اچوي هغې نه جوش تیار شي. بیا هغې کې وطني غوړي واچول شي، غوزان، چارمغز، میده کړي هغه هم واچوي. نو ډېر خوندور خواړه وي. د زموږ پلونه هم بختور دي چې د نورستان همدا ښکلې او زرخیزه خاوره څنګه کوي ښکلوي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. طبیعت د روح غذا او د ذهن تر ټولو زبردست اړتیا او وطن د یوې ټولنې د وګړو د طبیعت، کلتور او جغرافیا تر ټولو ښکلی ادرس. دا ځل مې ډېره مینه د نورستان له هسکو غرونو او سپاندو سیندونو څخه در واخلی په دې هیله چې تاسو ټول رک روغ اوسیږئ. محفوظ کاکړ یم او نن په نورستان کې موقعیت لرم یا همدلته شتون لرم. موږ ستاسو سره واده کړی و چې د وطن تر دنګو غرونو به ځو او تاسو ته به د وطن ښکلې نندارې دررسوو. نن نورستان ته راغلی یو لکه څنګه چې موږ واده کړی و چې له موږ سره به طبیعت ننداره کوئ، ژوند، حالات، سندرې، مینه، محبت، هر څه به راسره ننداره کوئ. دا دی د سفرونو پر دوام نورستان ته راغلی یو او لا به هم دوام مومي زموږ سفر. هغه اجملاند وایي که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم، که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې د شپې به دې راڼه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځند د تصویر وي د رنګونو، ګلابونه به د ذهن کې روان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم سره ګډ به په رښتیا انسانان وي، کفاره به د مچکو په شمېر ټاکي داسې ځای چې ملایانې مینان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم. نو تاسو دا دی زموږ ملګري یاستئ د اجملاند د همدې نظم د همدې مصري اړوند دا د نورستان ته راغلی یو. دا دنګ غرونه، دا طبیعت خو تاسو را سره ننداره کوئ. نو دلته به له ځایي اوسېدونکو سره د همدې ځای په کلتور، عنعناتو او د دې تر څنګ په دودونو غږیږو. همدغه جغرافیا به تاسو ته درښایو. تاسو راځئ خپرونه مخکې را سره ننداره کوئ. مخکې ځو اول د دې ځای یو څو ښکلي او زبردست شاټونه را سره ننداره کوئ، وروسته له هغې به بیا خبرې کوو. له موږ سره پاتې شئ.
سلامونه هیوادوالو بیا هم ستړي مشئ هیله ده ښه وئ له یوې خوا نه لمر دی او له بلې خوا سترګې هم ور مخامخ دي لمر خپله سترګه په همدې طبیعت ورخوره کړې ده او پوره رڼا یې جوړه کړې ده دا طبیعت خو تاسو را سره ننداره کوئ د لمر تر څنګ شمال بل په طبیعت کې یو منلی څیز هغه شمال دی ډېر خلک ورسره مینه هم لري او ډیر زبردست دی په اصطلاح باندې په فولکلور کې هم ډیر ارزښت ورکول کیږي په شعر کې او د دې ترڅنګ پرته له شکه کله چې خولي وجود وي خوند که چې 15 روپۍ په نره وګټې خوند که چې خولي وجود هوا ته واړوي له ستړي وجود وروسته چې د همدې طبیعت همدا شمال وجود یخ کې نو هغه انداز یا هغه کیفیت بیا ځان ته وي خو لکه بخته به ووایم د همدې ځای د ښکلي نورستان د ترانسپورت امیر ښاغلی عبدالحی عادل صاحب را سره دی د ده سره به خبرې اترې ولرو عادل صاحب ستړي مه شئ خیر اوسې تاسو ته هم په خیر راسوئ چې په خیر راغلی نورستان ته ډېره مننه عادل صاحب لومړی خو بختور یې چې په نورستان کې یې قربان دا موږ ډېر خوشحاله چې نورستان کې یو موږ هم راغلو نورستان ننداره کړ او تاسو څنګه عادل صاحب ګرځئ نورستان کې چکر وهئ ګرځو او دا ولایت دی مرکز دی بیا ولسوالیګانې دي چې ډېر لرې موقعیت کې ولسوالیګانې دي تر ځینې ولسوالیګانې 300 کیلومتر لرې دي چې یو ځل سفر ولرو مثال لکه منډول ته ځو همدغه رنګه پروګرام ته ځو کامدیش ته ځو نو ډېر مسافې لري نو ډېر خوند یې اخلو چې ورځ مزه لي تا ته د همدې نورستان کومه ولسوالۍ ډېره ګرانه ده نو زموږ نورستان ټول ښه ولسوالیګانې دي انشاءالله نو یو بل نه ښکلاګانې زیاتې دي لامثاله دي نو ټولې ښې ولسوالیګانې لرو موږ ډېره مننه دغه د نورستان د همدې ځای مشهور دودیز خواړه څه دي د نورستان مشهور دودیز خواړه مختلف دي نو مثال لکه مرکز کې د جوش مشهور دي چې نن سبا ډېر رواج ته رسېدلی چې ډېر مینهوال هم لري چې جوش مثال لکه چې مال حلال شي هغې نه وروسته د هغې نه ښوروا وشي په دې ښوروا کې بیا اوړه اچوي چې اوړه اچوي هغې نه جوش تیار شي بیا هغې کې وطني غوړي واچول شي غوزان چارمغز میده کړي هغه هم واچوي نو ډېر خوندور خواړه وي نو دا نورستان یو خواړه مرکزي خواړه خو دا دي او نور ولسوالیګان مختلف خواړه دي نو هر چا مختلف خواړه دي د طبیعت میوه له خوړو سره ګډوئ او مثال لکه ځینې پنیر او وطني غوړي دي نو مختلف خواړه دي نورستان کې ډېر ښه نورستان څو ولسوالۍ لري نورستان چې دی 9 ولسوالیګان لري 9 ولسوالیګان لري تر ټولو ستره ولسوالۍ کومه یوه ده چې ډېره زیاته ستره وي نو ستره ولسوالۍ چې ده مخکې وانت وایګل یادېده اوس چې دی 2 ولسوالیګانې شوې نو بیا اوس چې دی یو منډول غټه ولسوالۍ ده بل چې دی کامدیش چې دا غټه ولسوالۍ دا دواړه یادېږي مثلا مولوي صاحب طبعا دا چې 9 ولسوالیګانې دي که نه نو د همدې ځای لهجې به هم لږ څه توپیر ولري قربان د دې ځای لهجې خو ډېر توپیر لري زه درته مثال درکړم چې زموږ ولسوالي ده ولسوالۍ کې مثال لکه وانت ولسوالۍ نو بیا وانت ولسوالۍ کې زما ژبه هم بدله ده نو یو ولسوالۍ کې 2 ژبې 3 ژبې پورې مختلف ولسوالیګانې لرو موږ د دوی لهجې تا ته یادې دي لږ څه نو پیګو چې ویلی نه شو ځینې داسې ژبې چې پیګو باندې چې افهام ترې اخیستی شو خو ویلی نه شو مثلا تاسو په خپل لهجه کې وایستی چې دا ډېر ښکلی طبیعت دی دا په خپله لهجه کې راته ووایه او د دې تر څنګ د دې نورستان ځایي یو بله لهجه هم درته معلومه وي په هغه کې هم همدا ووایه خپله لهجه باندې خو به ویلی شم او بل لهجه پیګم څوک ووایي په هغې باندې پیګم خو ویلی نه شم په خپله لهجه کې ته ووایه نو ای پیزک زیډه او ښایسته اوډت دا پیزک مطلب دا ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی ښایسته اوبه لري موږ ته په خپله ژبه کې یا په خپله لهجه کې ښه راغلاست ووایه چې په خیر راغلاست په خیر یې تویي پونتي کاش مشکل ملنابو نو ښه راغلاست ده کاروان صاحب وایي چې زموږ د ژوند په شپه راغلې سپوږمۍ ستړی مه شې رڼا شې څوارلسمې پیړۍ ستړی مه شې که امن سوله جوړه راغله ورته دا به وایم هلکه ستړی مه شې ته هم جلکۍ ستړی مه شې 4 لسیزې د جګړې په منځ کې پلې راغلې د زغم د جار شم د کاروان شاعرۍ ستړی مه شې دا منو د سولې خبره په همدې بیتونو کې راغله او ډېره خوښه په ما دا لګېږي نو د همدې لپاره دا طبیعت
ته امن هم راغلی، ژوند راغلی، سکون راغلی، طبیعت راغلی او د دې ترڅنګ موږ راغلي یو. د طبیعت ژبه موږ ته دا وایي چې ښه راغلاست او ستړي مه شئ. د دې ترڅنګ مولوي صاحب هم په خپلو خبرو کې همدا خبره راته وکړه. مولوي صاحب سیند چې دی د طبیعت تر ټولو ښکلې ننداره ده. ته راځه چې لږ مخکې ورسو سیند ته به هم پل وهو او تر ټولو ښه خبره به دا وي چې د زموږ پلونه هم بختور دي چې د نورستان همدا ښکلې او زرخیزه خاوره څنګه کوي ښکلوي. ته به پر همدې هم راته وغږېږي مولوي صاحب چې زما په ذهن کې همدا پوښتنه او د ډېرو هېوادوالو په ذهن کې به هم همدا پوښتنه مولوي صاحب چې سیند ته به لږ څه وار شو او بیا به پوښتنه وکړو. لږ به دوی د هېوادوالو سره دا ښکلې ننداره هم البته دغه ښکلی طبیعت را سره ننداره کړي. دغه ځای صحیح دی که لږ اخوا ورځو؟ ونه لویږو مولوي صاحب لږ به ډبرو ته لاړ شو. ته راځه چې لږ څه ډبرو ته ورسو. مولوي صاحب خو ګرځېدلی دی د همدې سیمې دی نو د ډبرو او په دې ښکلا او طبیعت کې دا ډیر ګرځي. نو زه بیا داسې د ډبرو سره بلد نه یم د سیندونو سره. په هر حال څومره خوږې او ښکلې اوبه دي. مخلص صاحب مخکې یادوري وکړه وایي زه په دې څنډه کې لامبم. سره له دې چې لامبا ښه هم نه ده خو ولې موږ یې په څنډه کې لامبو. نو تاسو ته په ټوله کې پیغام دا دی چې تاسو لامبئ مه خو دا مرمه زړه کې ارمان پاتې کېږي چې دلته ونه لامبو او د دې ځای د اوبه ونه څکو. نو حتما موږ راغلي یو اوله تجربه مو ده او باید دلته ولامبو وروسته له هغې به بیا ورسره ګورو. مولوي صاحب زه به خپله پوښتنه وکړم دغه د نورستان مرکز پارون دی او دا هم لهجه لري که نه؟ نو دا چې نورستان 9 ولسوالۍ لري نو دغه د پارون لهجه کوم ولسوالۍ ته ډېره ورته ده د نورستان؟ پارون لهجه چې ده بالکل بیا مستقله لهجه ده چې په دې باندې موږ بیا ټول نور ولسوالیګانو په لهجه باندې موږ پوهېږو دې باندې هېڅ نه پوهېږو بیا نه پوهېږي ډېر سخته ژبه ده بیا لهجه یې سخته ده. بله خبره ده مولوي صاحب یو ذوقي پوښتنه به مو وکړو. غر دی، څړی دي، نښترې دي او د دې ترڅنګ دا سیند دی څپان د سیند روان دی شنې اوبه او پاکې اوبه. ته په کوم کې ډېر راحت یې؟ دا سیند خوند درکوي په طبیعت کې که نه غرونه او دا څړی و نښترې؟ بس شین چمن وي څړی نښتر هغه ډېر خوند درکوي. هغه خوند درکوي. ښه او زما او ستا ذوق بیا لږ څه توپیر لري. زما تر ډېره بریده پورې خوښېږي چې همداسې رڼې او څپاندې اوبه روانې وي او زه یې په غاړه ناست یم او د دې ترڅنګ داسې ښکلی طبیعت مې سترګو ته جوړ وي بیا نو ډېر خوند راکوي. نو دا زه همدغه ته چې کوم یادی نو دې خوا څېړۍ او جلغوزي او نښترې او چمنونه او سیند هم دی نو همداسې ځای به ستا هم خوښېږي نو که نه؟ همداسې دی. بس مولوي صاحب دا راته وایاستئ د دې ځای مولوي صاحب دا راته وایاستئ چې همدا اوبه څښل کېږي که نه؟ دا څښل کېږي صفا اوبه دي دا د غرونو له چینو څخه راځي؟ چینو څخه راځي او غرونو خو واورو نه چینو نه راځي. له بره غرونو؟ بره غرونو. له کومو غرونو نه سرچینه اخلي؟ نو دلته په پلو غر دی مخې ته نو هغه نه سرچینه اخلي. هلته به اوس هم واوره پرته وي. هلته به اوس هم واوره وي. تللی دی زموږ حاجي والي صاحب ډېر خدمت کړی دی. نو دا مرکزي نورستان یې د شرقي نورستان سره نښلولې ده او مرکزي نورستان یې د بیا د غربي نورستان سره نښلولې ده. نو اوس لاره هم وصله شوې ده د الله دې له عمر زیات ورکړي حاجي والي صاحب په هلو ځلو باندې نو چې اوس لاړ شو انشاءالله واوره به هم پرته وي اوس. له همدې دنګو غرونو وراخوا فکر کوم چې بدخشان ولایت دی او بدخشان ولایت همدې دنګو غرونو هاخوا دی. هلته بدخشان دی. وصل د بدخشان دی. وصل یاستئ تللی شئ؟ نو داسې ما اورېدلي دي چې ورځ دوه کې سړی رسي وایي په کچرو باندې. په کچرو باندې او اخرنی کلی چې دی هغه نه شپه وکړي وایي کچر کې کښېني وایي یو ورځ دوه مزل شته دی چې رسي وایي هلته. بیا د بدخشان کوم ولسوالۍ ته رسېږي داسې معلومات شته؟ نو بدخشان داسې معلومات نه لرم. خو ورا وړي او ډېرې سختې لارې به وي طبعا غرونه دي سختې لارې به وي طبعا. انشاءالله وخت به یې راورسېږي چې همدا سختې لارې او پر همدې دنګو غرونو به لاره وي څرک به وي او په سهولت به اوړو بدخشان ته انشاءالله. دا یو څه پلان هم شته دی مخکې پروس کال حاجي والي صاحب لاړو چې دا لاره زه د پنجشیر سره نښلوم دغه بدخشان سره نښلوم ویل او بیا دغه د منډول ولسوالۍ پنجشیر څخه نښلول شوې ده او دا بدخشان سره نښلول کېږي انشاءالله. یو ځای پورې کار هم شوی دی سړک هم وار شوی دی یو ساحه پورې
ان شاء الله چې وصل بشي د وخت په تیریدو سره ضرور به وصل شي ان شاء الله. دا موضوعات لږ په تاسو پورې هم تړلي دي ځکه ترانسپورت امریت ستاسو په غاړه دی که نه؟ ترانسپورت امریت خو زموږ په غاړه دی. بس نو د همدې دنګو غرونو په لمن کې دي لارې پراخې شي او ښکلې لارې دې جوړې شي. ښکلې لارې جوړې شي چې اوس دا لاره د شرقي نورستان سره چې وصل شوې ده چې سړی مزل کوي نو قسمه قسم صحنو سره مخامخ کېږي. نو حیواني هغه دغه مثال لکه د غرونو کې چې ګرځي نو هغه وحشي بزین دي څه وایي هغې ته هوسۍ مخې ته راځي راواخله قسمه قسم واوره مخې ته راشي نو شین چمندونه هم دي. مننه. یو څه باید ووایم یو څه به ذوقي وي تنزیه به وي زه دومره ټیټ نه یم د امیر صاحب نه ښه لږ په ټیټه ولاړ یم که څنګه امیر صاحب نه څه ګزاره وکړې. ښه مننه بیا هم له تاسو چې له موږ سره یاستئ. نورستان بیا د حساب ولایت دی په طبیعت کې د ښکلا وطن خو ډېر خوږ وي ډېر شیرین وي خو چې بیا داسې جنتي منظرې ولري بیا نو سخت خوند کوي. د وطن لوټه یا کاڼی موږ ته ډېر ارزښت لري. دا څېړۍ دا نښتري او دا طبیعت دا بیا ځان ته خبره ده خو په دې باندې خبرې زموږ تاسې اولویت دی او په دې باید خبرې اترې وکړو یا یې ولرو. له مولوي صاحب څخه هم په مننې چې د همدې ځای په دود رسم او رواج څه ناڅه راته وغږېده او یوازې یو یا دوه پوښتنې به نورې ورڅخه وکړو نوره به بیا له مولوي صاحب څخه ځو د همدې ځای ځایي اوسېدونکو سره هم خبرې اترې کوو. مولوي صاحب ډېره مننه. دغلته د دودونو اړوند راته ووایه د دې ځای کوم رواج دې ډېر خوښېږي؟ والله د دې رواج خو د نورو ولسوالیګانو رواج سره ډېر پرتله لري. نو دلته چې مثال لکه یو سړی غریب شي نو دلته واده نشي کولی کوژدن نشي کولی نو شورا والا هغې له روپۍ ورکوي چې ته واده وکړه نو چې کله هغه ځوان پیسې وګټلې بیرته شورا خلاصوي. نو څومره زبردست رواج. او دا راته ووایه تا د واده خبره وکړه دلته دود او دستور څنګه دی دغه خیښي په خپلو کې کوي که په پردیو کې؟ یاره خپلو کې کوي او بیا داسې د زنانه او سړي خوښ هم ده چې مثال لکه چې دا شرط موضوع ده چې زنانه باید سړی خوښ کړي او سړی باید زنانه خوښ کړي دا شرط موضوع ده او همدغه دلته ټول منلې خبره ده. ډېر ښه. یو څه مې دلته اورېدلي وو ځکه مې دا پوښتنه وکړه چې اکثره د دې ځای اوسېدونکو به ویله چې دا خلک چې دي د تره د لور سره نکاح نه کوي وایي چې دا د خور په څېر ده. د دې ځای فکر کوم ځای دی کومه جغرافیا ده یا کومه ولسوالۍ ده؟ قربان دا خبره خو موږ هم اورېدلې وه نو بیا هم څه ناڅه ځینې ولسوالیګانو کې مې ولیدلې چې دغه تره لور او ماما لور او دې سره مخکې ډېر زیات نکاحګانې نه کېدلې نو اوس کوي خلک مخکې نه کولې مخکې دا رواج و اوس دا رواج ختم شوی. که څه هم د شریعت له اړخه کومه ستونزه نه لري خو ولې کوونه شي ښه دی ځکه د طبابت له اړخه که نه؟ طبابت له اړخه. ډېره مننه مولوي صاحب. په وروستیو کې دغه ستا له خبرو په تایید یو خبره باید زه وکړم چې د دوی ډېر ښکلی رواج دی چې د ځوان لپاره یو څه ټولوي. نو یو څه خبره باید بله درنه وپوښتم هغه دا چې دلته دغه د ولور رواج څومره دی څومره ولور؟ نو ولایت خو هغه مثال لکه یو 80,000 یو لک پورې به ولور وي او نور ولسوالیګان مختلف دي تر 2 لکو 3 لکو 15 لکو پورې رسي. نو 2.5 لکه اوس عام رواج دی نورستان کې. اوس نورستان ته راسئ او له نورستان څخه مینه یوسئ ژوند ویسئ که نه؟ مننه مولوي صاحب. کور اباد ژوندی اوسئ. لیدونکو له تاسو مننه. تاسو دنګ غرونه ښکلې نښترې او څپان سیندونه را سره ننداره کوئ. موږ لا هم په همدې ښکلي نورستان کې موقعیت لرو او شتون لرو. نوم سره خو به مې اشنا یاستئ محفوظ کاکړ یم. زو به مخته د نورستان نورې ښکلې سیمې به را سره ننداره کوئ. راځئ له موږ سره پاتې شئ. اوس ونه غورځوم وای
سلامونه لیدونکو، بیا هم ستړي مشئ، نورستان کې یو. د نورستان د پارون زړه هغه ځای چې دا په ښکلا پېژندل کېده. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې دلته ډېر زیات ښکلی او عالي تعمیر وه. پوره د منظره طبیعت ورسره جوړ وه. خو چې کله خونړی سیلاب راغی هغه تعمیر هم لاړه او دلته دا ځای ټول په شګو او کاڼو بدل شو. نو دلته یو تن ځوان د همدې ځای اوسیدونکی راسره دی، ورسره وبغږېږو چې دا ښکلا څنګه پیکه شوې ده پخوا په پرتله. له ده سره به خبرې اترې ولرو. ستړي مه شئ. مننه، تاسو ته هم هرکلی وایم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نو دغه نورستان دی چې تاسو راغلي وئ، دغه ساحه خپله د نږدې نه ګورئ چې دا د نورستان چې دغه ملي پارک یادېږي، دا د ملي پارک زړه و. دلته ډېره ښه یو منظره وه، تعمیرونه او آبادۍ وي، یو ښه دغې ورکوو وطنوالو ته داسې مینه او د ښکلا دغې ورکوو. نو دا چې دغه خونړی سیلاب راغی او ډېر ځوانان پکې شهیدان شو، مالي او ذهني تلفات یې لرل. نو چې په دغه ځای چې دا ته ګورې، دغه مخامخ هغه پاس چې لیدل کېږي، نو دغلته یو 3 منزله تعمیر و چې څنګ ته بل تعمیر هم شروع او هغه یو تعمیر رسېدلی او ډېره ښه منظره وه، ښه ساحه وه. نو دغه سیلابه د ځان سره یوړه او وطن په کنډواله بدل شو. د طبیعت ورسره ډېر رنګین وه. ډېر رنګین و. څوک چې به راغله، کوم وطنوال هیوادوال چې د نورو ولایتونو نه به راغله، نو دلته به یو قسم ته راحت سکون به احساسوو. الحمدلله امنیت هم ښه دی، دلته څه مشکل نشته د امنیتي نګاه نه. او نور دغه ساحه شنه ده، ډېره داسې یو منظرې ساحه ده. نو د انسان هغه طبیعت پکې ډېر ښه و. خو دا چې خونړي سیلاب د طبیعت او هر څه د ځان سره یوړي. واقعا ډېر خونړی سیلاب و او زموږ نورستانیان هیوادوال یې ډېر زیات وځپل، نو ښکلا یې هم وځپل. او زموږ هڅه همدا ده چې دغه د نورستان غږ تر تاسو در ورسوو. اول خو ما هڅه دا ده چې د ښایستونه، منظرې، طبیعت او د ښکلی موسم را سره ننداره کوي، ښکلی نورستان را سره ننداره کوي. خو د دې تر څنګ بهتره مو دا وګڼله چې که څومره نورستان ښکلی دی او موږ ته یې دا منظرې ښکلي دي، خو زموږ یې هماغه غمیزه له یاده نه ده وتې، اوس مو په زړه ښه ده. دا ځای چې موږ وینو، مخکې چې مو په عکسو کې لیدی، او بیا چې داسې وضعیت او دا ځای وینو، نو په زړه مو داسې یوه څړیکه راشي او سخت خوا به دې شو. ځکه موږ په بسته هیواد کې نورستان د حساب ولایت ګڼه په طبیعت کې، خو اوس چې دا منظره ګورو، دا دره ګورو، نو دا راته داسې خونخواره غوندې ښکاري. او دې درې ډېر ځوانان واخیستله. له همغه بره ځای نه فکر کوم تا لنده شوې وه. او دغه غر چې دغه مخامخ ښکاري، د دې تر شا هاخوا هلته معادنې دي. نو دغه آفت چې راته دغه معادنو تر څنګه دغلته دغه تندر غورځېدلی و. دا چې یو تن هیوادوال په هغه معادن کې کاریګر و، هغې زنګ وهلی و کته بازار ته، نور ملګرو ته، چې دغسې یو سیلاب در روان دی، ځانونه وساتئ. تر څو چې دلته دغه دکانداران او ځایي خلک ځان یو امن ساحې ته دغه کې ورسوي، هلته اوبه ورسېدلې، نو هغه وطنوال هم شهیدان شو او آبادي هم د ځان سره کنډواله کړه دغه سیلابو. نو بیا خو دلته دغه رهبري چې د والي صاحب او ښاروال صاحب خو شهید شو. نور د امارت چې څومره دلته مشران دي، نو په هغه وخت کې ورسېدل او هغه جسدونه د شهیدانو هغې ویستل. او اوس هم په هڅه کې دي، دغه تاسو وینئ عملاً چې دغه برق او دا زیانمن شوی ده، ویاله د برق، نو کار پرې روان دی. او انشاءالله نور هم باید توجه وکړي د اسلامي امارت دغه چارواکي، هغه لوړ مقامونه نورستان ته خاصه پاملرنه وکړي چې دا نورستان د ټول افغانستان یو زړه د سکون او د ارامۍ ځای، نو باید بیرته هماغسې ورغوي لکه څنګه چې مخکې و، باید بیا هماغسې ورغېږي او هماغسې ښکلا بیرته خپله کړي. مننه. هیوادوالو لا هم د نور په غېږه کې یو، د نور رڼا او ښکلا په غېږه کې یو. دلته به مخکې ځو، نورې به هم خوندورې خپرونې دلته درته لرو، خو د دې تر څنګ تاسو به یو څو شاټونه هم راسره ننداره کوئ، خو په وروستیو کې به د پیغام واورو، وروسته له هغې به بیا شاټونه او بیا له هغې وروسته بله مرکه. نو زما خو پیغام د ټولو وطنوالو نه دغه دی، دغه چې کوم ملي تجاران دي او د حساب خلک دي چې یو څه ولري. افغانستان خلک ټول په عموم کې ځپلي خلک دی، اقتصادي وضعیت هم دغسې کمزوری دی. خو دا چې هغه څه چې څوک لاس کې لري،
تجارانو ورونو نه د دولتي چارواکو نه ټولو نه دغه غوښتنه ده چې نورستان ته یو خاصه توجه وکړي او د نورستان هغه ښکلا بیرته ورغوي. نو دا د ټولو وطنوالو یو ارمان دی، باید دغه ارمان یې د خاورو سره خاورې نشي. هغه څه چې سیلابو او دغه خونړي سیلاب د ځان سره خاورې کړه، موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دې هغه ښکلا بیرته ورغو. نو د دې دغه منتظر نشو چې موږ سره به یو څوک مرسته وکړي، باید خپل افغانان لاس سره ورکړو او د دې په رغونه کې یو مشترک او ګډه همکاري وکړو. مننه تاسو. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. ډیره مننه هیوادوالو. زموږ حکومت هم پوره هڅه کوي او د پاس ګورئ له وسې مرتیره هلته اوس هم کار لګیا دی او هڅه د دې کوي چې دا کوم خوړ چې دی دا صحیح وکاږي او دلته بیا آبادي وشي او دا ځای په معیاري توګه ورغول شي. نو دوی اخته د خپله پوره هڅه کوي، یوازې په حکومت نه کیږي، دا وطن زموږ تاسې دی، موږ تاسې هم باید همکاري وکړو. نورستان اوس هم موږ تاسې ته اړتیا لري. راځئ چې لاسونه سره یو کړو او دا شاړې او دا دښتونه او دا ویجاړۍ سره آبادي کړو. مخکې ځو، راځئ دلته. بیا هم ستړي مشئ او په خیر راغلاست. دا د پارون کې موقعیت لرو او د همدې ځای دغه سیند را سره ننداره کوئ. هلته دوه دانې ماشومان په کشتۍ کې ناست دي او را روان دي. له ما نه خو دوی زړور دي، داسې بېغمه دومره اوږده سپارلي یا چکر یې پکې ووهه او دا دی اوس دلته را روان دي. نو یو اوسېدونکی یا د همدې ځای یو تن ځوان را سره دی. سلامونه، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره مننه. څنګه یې ورور؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ صحت ښه دی. امید لرم چې ملګري انډیوالان به دې ښه اوسي. له تاسو تلویزیون یا د چینل ټولو کتونکو ته زما طرفه سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست او د دې ځای چکر څخه به مو خوند اخیستی وي. ډېره مننه. نوم مبارک؟ نوم مې حیات الله ګربز صافی دی او د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ د ساریګل کلي اوسېدونکی یم چې پیلن په ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د صافیاباد کلي کې استوګنه کوم. ګربز صافی؟ ګربز لا قوم دی؟ ګوره ګربز موږ په کونړ کې قومونه دي لکه ګربز، ودیر، مسعود، همداسې نور، خو موږ چې بیا صافیان ګربز یو. ښه، ډېر ښه. بته نورستان ته چکر راغلی؟ او همداسې ده، زه نورستان ته په یو چکر راغلی یم تر څو تفریح واخلم، ذهن مې ارام شي په همدې خاطر چې دا ډېرې ښایسته ښکلاوې لري. نو باید د دې ځای څخه هر یو کس د دې هېواد وګړی، هغه څوک چې د دې هېواد دی، باید دا یو ځای ننداره کړي. دا یو د نورستان د افغانستان یو ملي پارک دی. نو په همدې مناسبت راشي، دا ځای ننداره کړي، نه نږدې یې وګورئ. په کشتۍ کې دې چکر ووهه؟ او والا خو د چکر څخه مو خوند واخیسته. همداسې باید خلک چې هر څنګه راځي نورستان، د هر طبیعت، د هر ځای، د هر هغه څخه یې خوند واخلي. که کشتۍ وي، غرونه وي، شمندونه وي، هر ځای وي، باید له خوند څخه واخیستل شي. ښه، کونړ درته ګران دی که نورستان؟ په چن کې زمونږ ټول افغانستان زمونږ هیواد دی، زمونږ هر ولایت یې زمونږ زړه دی. خو بیا مورنی وطن خپل وطن یو دام هغه ځای دی چې زمونږ خپل وطن دی، دام ښه دی، زمونږ هیواد دی، زمونږ د هیواد یو سطحه ده، یو ولایت دی. نو دام هم ښایسته وطن دی، ښکلی وطن دی. ښکلی وطن. بلکل، وطن ټول زموږ دی او ټول افغانستان زموږ تاسې خاوره ده، زموږ تاسې جغرافیه ده. نو د نورستان خلکو هغه رفتمت یا په اصطلاح باندې اکړه وړه ستاسو سره څنګه دي؟ د نورستان وګړي په چون کې اخلاقي، باادبه او ډېر ښه خلک دي. هر څوک چې دلته راځي د ده د اخلاقو څخه به متاثره کیږي او د ده به د ښه میلمه دوسته د میلمه پالنې به برخه یې ورخه ګرځي. ښه، ساعت یې پکې تېر دی؟ بس انشاءالله تر دې دمه ښه روان یو او آینده کې به ګورو. ښه، ډېر ښه دی. اوس پلان څه لرې؟ څو ورځې به دلته تېر کړې؟ پلان مې داسې دی چې 3 ورځې همدلته نور پاتې شم، نندارې وکړم، هغه ځایونه مې چې لیدلي نه وي هلته لاړ شم، چکر ووهم او بعد د هغې نه به بیا کته چرک په طرف د ننګرهار ځم. بیا به یې ننګرهار ته چکر ووهم؟ ننګرهار ته به چکر ووهم. ښه، بس چکر یې وهه، دا د وطن دی او دا د هېواد دی، خپلې چکرې او دورې پکې وهه.
ولې نه دا هم هیواد دی وطن هم دی مخکې ما وویل چې باید موږ د همدې ځای څخه لیدنه وکړو دا یو د افغانستان په سطحه د نړۍ په سطحه ګمان کوم هم نمبر ښایسته سیمه ده کوم داسې فکر کوم نو باید خلک راشي وګوري نورستان څنګه ځای دی د خپل افغانستان وطن نه بلکې د نورو هیوادونو څخه هم خلک راشي دلته لکه هغه هم دا وګوري چې نورستان د دې ځای پر ځن خلک یې څنګه دي چاپېریال یې څنګه دی ماحول نو باید د دې څخه ټول برخمن شي. ډېره مننه. لیدونکو ته پیغام لیدونکو ته مې دا پیغام دی تاسو یو ځل بیا راشئ نورستان وګورئ که څوک راغلي وي که نه وی دا یو ښایسته طبیعت دی یو ښایسته ښکلا ده د ځمکې په سر یو جنتي هغه دی ولایت دی نو ټول ته برخمن شئ ټول راشئ یو ځل یې وګورئ انشاءالله چې په لیدو ارځي او زړه به مو یو څه راحته وي حتما راشئ ضروري وګورئ. مننه تاسو هم. کور آباد ویډیو را سره تعقیبوئ. یو بل ځوان مې څنګ ته راغی د سره به خبرې وکړو. سلام. وعلیکم سلام. ښه یې؟ شکر الحمدلله. قراري ده؟ الحمدلله ته ښه یې؟ ژوندی اوسې. پښتون یې؟ نه نورستاني یم. نورستاني یې؟ پښتو زیاته درجیه په حساب باندې یاد ده که فارسي؟ دواړه. په کوم یو ښه غږېدی شي؟ پښتو هم دریم. ښه پښتو به وغږېږو. یو څه به په اخر کې په دریم وغږېږو یا فارسي باندې. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. نوم مبارک دی؟ والا جمال ناصر. جمال ناصر. د نورستان د کوم ځای؟ د نورستان د وانت ولسوالۍ د شیګرام کلي. ښه له دې ځای نه څومره لاره ده هغه ولسوالۍ ته؟ د غرونو خو یو 3-4 ساعته لاره دي. ګاډۍ نه یو 8 ساعته. ښه ساعت یې تېر دی دلته؟ شکر الحمدلله. نور افغانستان کې نور هم ګرځېدلی؟ کوم ځای؟ هو نور ولایتو کې. کوم ولایت ته تللی؟ خوست. خوست ته تللی؟ هرات دغه ځایونه کې مې ګرځېدلي. په دې کې کوم ولایت ډېر درته شیرین و یا ښایسته و؟ خپل وطن کشمیر دی که نه؟ خپل وطن کشمیر دی. ښه دا نور ولایتو ته چې د چکر و بیا کوم ولایت ښایسته و؟ هرات ښه و. هرات ښه و؟ ښه ساعت یې پکې تېر شو. ښه ډېر ښه دی. دلته چکر راوتی؟ او چکر راغلی یم دلته د ملګرو سره. ښه دی کړی دی چې مقصد چکر دی وهلی. لیدونکو ته پیغام څه ورکوې؟ بس هلکه راشي که نه دلته ښایسته منظره لري او راشي چکر لپاره دلته ښه ساعت تېرېږي. کور آباد. مننه. ژوندی اوسې. وطن خو هسې هم شیرین دی او ښکلی دی. تاسو دا طبیعت را سره ننداره کوئ او له دې ور مخکې هغه د کلي دي په اصطلاح د غره په ډډه کې او هلته یو څو کورونه اوسېږي. نو د کلي ژوند خو بیا د پښتنو یا د افغانانو د نوم پورې تړلی دی. ولسي ژوند یا فولکلوریک ژوند. هلته به ډېرو هېوادوالو ژوند کړی وي له هغې به خوږې ترخې ښکلې او جالبې خاطرې ولري. نو کله چې یوه دنیا یې په کلي کې چې څوک ژوند ولري نو هغه به هم په اصطلاح ښه والی پکې ویني هم بدوالی خو هلته مینه ډېره زیاته وي. خو کله کله د رقیب موضوع هم راځي هلته. دا خبره مې ځکه وکړه چې رحمتشاه صاحب وایي چې منم چې په دې چم د رقیبانو باچایي ده. ما ویل که چیرې را نشم ګمان به دې پیدا شي. ساحله چې د مینې لوبه ګرمه شي خوږه شي اغاز به د جنګ وشي رقیبان به دې پیدا شي. نو کلي ته څوک د رقابت په حیث ځي د یو چاته د ځان ثابتولو لپاره خو ځینې بیا همغه کلي ته د مینې او ژوند لپاره ځي. نو رقابت پرېږدئ. د رحمتشاه سایل صاحب همدې بیتونو ته مې پلمه لټوله او په داسې مې پیرزو کړه. محفوظ کاکړ ته ډېر زیات اجازت ورکوئ د یو ښکلي او ودان افغانستان په هیله. نور یا د ښایست نورستان یې همداسې آباد وي او په خپل طبیعت یې همداسې په غرور کې اوسي. ما ته اجازت راکوئ د سرلوړي او ودان افغانستان په هیله. ښې چارې. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې.